ولسمشر غني وایي جمهوریت سره کرښه ده، په هیڅ صورت ترې نه تیریږم. ولسمشر غني نن په کابل کې د عاشورا ورځې په مناسبت مراسمو ته په خبرو کې ویلي چې کو د امام حسین په څیر یوازې پاتې شي بیا به هم له جمهوریت څخه دفاع کوي. هغه ویلي چې جمهوریت د ده لپاره سره کرښه ده او د سر په بیه به ترې دفاع کوي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې ولسمشریزې ټاکنې به د افغانستان له اساسي قانون سره سم پر خپلې ټاکلې نیټه ترسره شي او په خبره یې د سولې کلي په ټاکنو کې ده. نوموړي زیاته کړې د سولې بهیر به د مشوراتي لویې جرګې له لارښوونې سره سم د یوې ملي پروسې په توګه تعقیبېږي. نوموړي زیاته کړې باعزته سوله د افغانانو غوښتنه ده او دوی د دې غوښتنې عملي کېدو ته ژمن دي.